ښه ویډیو که چالانده وکړه چالانده نور نو زه مسؤل نه یم سمه ده موږ خپل کار وکړي چالانده به انشاءالله کله چې دا شین سور کېده دا آیکن چالندېږي زموږ داسې موضوع نن څه ده بیک اپ اینډ ریسټور دی بیک اپ یا ریسټور بیک اپ درته ما مخکې هم ویلې وه چې داسې خاص کوم تعریف ورته نشته چې موږ داسې ښه واضح تعریف کړو چې بیک اپ از کارډ دغه شی یوازینی تعریف یا د دې هدف څه دی زموږ د ډیټا راغونډېدل په یو فایل کې ټول مختلف فایلونه فولډر فایلز کمپیوټر د وینډوز فایلونه وي یا نور ویډیو وي انځورونه وي ټیکسټ وي هر څه چې وي هغه ټول څه کوي موږ په یو فایل کې راګرځو موږ سره یو فایل هغه جوړوي د هغه ایکسټنشن به څه وي ډاټ بی ای کې بیک اپ صحیح ده بیک اپ یو بنده ډیټا ده بیک اپ ته وایرس نشي ورننوتلی دا خپله څه ده د خپل ډیټا کور کړې پوش کړې ده صحیح شوه ګورې زه داسې د بیک اپ یو مثال درښیم درته دا ګورې دا د کمپیوټر د ټول کمپیوټر د وینډوز بیک اپ فایل دی موږ سره دا یو فایل دی نه په دې باندې رایټ کلیک کوو د دې پراپرټیز ته راځم که وګورو زموږ سره څو ده 16 جی بي ده د دې ما سره فایده څه ده دا بیک اپ چې اخیستل شوی دا د کمپیوټر وینډوز خرابه شوه په دې کې ګورئ یو دته ویژوال سټوډیو وایي دا ما انسټال کړی دی مایکروسافټ اسکیول سرور دی ډکشنري ده فوټوشاپ دی ډریم ویور دی 3 براوزر دی ورډ دی یا داسې نور پروګرامونه ته انسټال کړي دي اوس چې یو چې زموږ د کمپیوټر وینډوز خرابه شول یو مشکل خو دا دی چې هغه ډیټا او هر څه مو کېدای سره اندازې خو د لاسه وشي که هغه تا کاپي هم ساتلی نو چې بیا وینډوز انسټالوي او بیا دا دومره سیټنګونه برابر نو وخت یې نه اخلي ضایع کېږي نه موږ دا بیک اپ چې مو اخیستی دی دا په ډي وي ډي باندې موږ سره رایټ شوی رایټ کړی مې را سره پروت دی دغه د لارې موږ دا انسټالیشن بیرته کوو او خپل مکمل کمپیوټر لکه څنګه چې دی بیرته یې لاسته ټوله ډیټا راوړو یوه بله که ته وینډوز انسټال کړې نو په دې بیک اپ باندې راسته کلیک کوي او دې ته څه وایه ریسټور آپشنز او دا ریسټور کړه کله چې دا ریسټور کوي نو زموږ کمپیوټر بیرته هغه خپل پخواني حالت ته راسي موږ لږ وخت ضایع کېږي او ټول کارونه چې دي هغه څه بیرته مکمل سي صحیح ده راځو بیک اپ ته چې بیک اپ څنګه اخیستل کېږي دا بیک اپ هغه فایده بیک اپ کنټرول پینل ته راسئ د کنټرول پینل څخه دلته موږ یو آپشن لرو بیک اپ اینډ ریسټور صحیح دلته د مخکې نه بیک اپ د کمپیوټر د جوړ دی خپل د ټولو کمپیوټرونو چې استعمالوم یې د هغو بیک اپ تقسیم اوقات جوړوم چې یا په هفته کې یا په ورځ کې ته خپل اتومات بیک اپ اخلا ویږدی اساسا صحیح ده تاسې هم کولی شئ که نه وي جوړ نو دلته زموږ سره څه آپشن یې اوس درته ویلي چې ټرن آن سکیجول سکیجول اوس ټرن آف دی یعنې سکیجول تقسیم اوقات موږ جوړ کړی دی بیک اپ دپاره په تاریخ باندې آیار دی جوړ دی فقط څه غواړي نه فقط آن کېده غواړي چالانده کېده غواړي چې و بېرته باید فعالیت شروع وکړي دا له دې لپاره ما بند کړي چې دا بیک اپ روزمره اخیستل کېدی نو هغه ډرایو بیا ډکېږي که متوجه شي نه نو هر وخت چې بیک اپ واخلي بیا بیک اپ واخلي خو هغه ډرایو کې بیا ځای نه وي اوس هم ډک کتلی نو ما ورته ویل چې بند یې کړه نور بس ده صحیح شوه که نه دلته په اسانۍ سره کولی شي څه وکړئ خپل بیک اپ ورته چینج کړئ یا یې جوړ کړئ بیک اپ اخیستل ډېر اسانه دي چې هر سړی کمپیوټر لري ولاړ شئ همالته بیک اپ څه کوئ ورته واخلئ جوړ یې کړئ هېڅ کوم اپشن دغه ته اړتیا نه لري مطلب داسې کوم سخت شی نه دی دلته راسئ منیج سیټینګس ته راسئ دا ټرن آن به پرېږدو سیټینګس ته به راسو ښه په سیټینګس کې ګورئ زموږ سره په کمپیوټر کې څو ډرایوه دي 1 2 3 دا درې زموږ سره فلاش دی دا فلاش چې کوم دلته موږ اچولی دی دا فلاش دی زموږ سره که چیرې ستاسې په کمپیوټر کې ډرایوونه وي او دا نه یې راپورته کړي نو ریفریش ورته ورکړئ ریفریش بیا دی څه کوي هغه پات شوی هغه هم راپورته دلته تاسې ګورئ select where you want to save your backup backup دې چیرې سیف کوئ هغه کمپیوټر چې بیک اپ اخلي نو هغه چیرې ساتئ تاسې یوې نقطې ته که متوجه شئ نو دلته زموږ سره سی ډرایو نه دی راغلی نه نو زه د سی ډرایو بیک اپ اخلم نو د چا چې بیک اپ اخلم نو هغه کې بیرته بیا نه ساتم او که په هغه کې بیرته ساتم نو بیا ولې بیک اپ اخلم
صحیح ده. نو اوس موږ په خپل کمپیوټر کې چې ډرایو لرو چیرې ساتې او که ایکسټرنل ډرایو ته ورته تړلی وي لکه اوس چې فلاش دی یا یو هارډ ډیسک وي نو هغه چانس هم لري چې دلته ورته بسته کړم. صحیح. او یا موږ اکثر وخت کې بیک اپونه په نیټورک باندې اخلو. مثلا دا کمپیوټر د نیټورک یو غړی دی، سرور بل ځای پروت دی، غواړم چې دې کمپیوټر بیک اپ دی په هغه کمپیوټر کې واخیستل شي. نو موږ بیا هغه وخت کې دې آپشن استفاده کوو چې سیو آن نیټورک. بیا نیټورک آپشن شنونه ځان ته دي چې زیات هغه ورته فعاله کوي. ښه اوس مثلا راځو دلته مای ډیټا په نوه باندې چې کوم ډرایو دی هلته بیک اپ اخلو. نیکسټ وهي ورته استاد دا کوم ډرایو یاد کیږي؟ دغه سی ډرایو سی ډرایو د خپل ټول فایلونو انسټالیشن او ټول تنظیمات سره مکمل ورته وځي. صحیح ده. لیټ وینډوز چوز ریکمانډډ. وته سی وینډوز پرېږدي چې په خپله تبه باندې د فایلونو بیک اپ واخلي. صحیح شوه. دا وینډوز په اتومات ډول باندې چې څه ډول د پروګرامرانو د خوا چې دا وینډوز یې جوړه کړې ده هغو ټاکلی دی هماغه ډول کار به دی په مخه بیایي. صحیح. او یا ورته وایي چې نه نه زه په خپله خوښه بیک اپ اخلم. موږ په خپله خوښه هغه وخت بیک اپ اخلو چې ته ونه غواړې د ټول وینډوز او د ټولو فایلونو بیک اپ واخلې، غواړې چې محدود یې کړې لږ بیک اپ واخلې. نو که خپله خوښه په مخه وړې دې ته ریډیو بټن وایي. دا ریډیو بټن کلیک که په نښه یې که او نیکسټ یې که او که وینډوز غواړې نو وینډوز ته وي. په عام ډول سره چې موږ واړو مکمل وي نو زموږ څخه کېدای شي ځینې فایلونه پاتې شي خو د دې څخه کوم فایل نه پاتې شي. دا ورته نیکسټ کوو. نیکسټ څخه وروسته وایي د ټولو یوزرونو ډیټا غواړي چې بیک اپ کې واخلې. صحیح شوه. که سیسټم ایمیج غواړي څه غواړي؟ صحیح. آل یوزرز په څه معنا؟ کمپیوټر کې موږ اوس که تاسې متوجه یاست چې کمپیوټر مو راخلاص کړي نو زما کمپیوټر کې 2 یوزره وه. صحیح. هر یوزر ځان ته کار په دې کمپیوټر کې کړی. اوس وینډوز خو یوازې یوزران یې بیل دی، هر یوزر ځان ته یو اکاونټ دی. اوس دا درته وایي چې د ټولو یوزرونو بیک اپ اخیستل غواړي او که خالي سیسټم د اخیستل غواړي. خوښه مو چارې هم ورته انتخابوه. دا بای ډیفالټ دی، په خپله دا اخیستل کېږي. ورته وایي چې سیف سیټینګ ان رن بیک اپ. دا سیټینګ چې اوس دا څه کا ثبت کا او بیک اپ اخیستل هم شروع کا. سیسټم ایمیج د سیسټم ایمیج اخلي. دا ایمیج به تاسې په میجیک ډیسک کې چې موږ کله د خیره وایه وبه پېژنئ چې ایمیج تاسې ویل کېږي. کولی شي، اوس هم کولی شي، بلکل کولی شي. ایمیج واخه د ډي وي ډي ایمیج هغه په نیټورک باندې WDS یو سرور دی په مایکروسافټ وینډوز سرور کې که 2003 که 2008 او که 2012 یا لوړ ورژن. دا موږ سرور لرو په هغه کې چې په نیټورک باندې موږ د یو کمپیوټر څخه په نورو کمپیوټرانو کې څه وکړو؟ انسټالیشن وکړو. هغه وخت کې موږ یوازې وینډوز اخلو، دا یو کمپیوټر ته ورچو او پاته 10 هر څو کمپیوټرونه چې د سره په نیټورک کې وصل وي د دې یو هارډ ډیسک څخه دی څه کوي؟ انسټالیشن کوي. نو هغه وخت کې موږ کولی شو که 100 کمپیوټر وي نو د 100 کمپیوټرونو انسټالیشن به څومره وخت وغواړي؟ لکه د یو وینډوز انسټالیشن. اسانتیا ده نه؟ خو دا یو ناکامي هم لري WDS. نه فایلونه نه، ناکامي دلته ده چې که چیرې صحیح اصولو ته راسو نو یوه وینډوز یوازې د یو کمپیوټر دپاره وي. یوه وینډوز یوازې د یو کمپیوټر دپاره وي. تاسو چې مایکروسافټ د وینډوز کی درکوي نو هغه یوازې د یوه کمپیوټر دپاره درکوي. دا چې ته یوه دانه د لوست دپاره نور انسټالې نو که یوه د خپل کمپیوټر وینډوز وي نه هغه پات خو د هغو نه سونه هغه رجسټر کېږي نه، بیا هغه رجسټر نه لري. که چیرې اصولو ته راسه یو خو دا د اوس اوسنی حالت ته چې انسټالوه هېڅ خبره نشته. خو ځینې ادارې چې لکه مؤسسات هغوی هېڅ کوم پروګرام چې رجسټر نه استعمالوي. د ټولې امریکایي ادارې چې دي وایي نه حسابه ټول دغسې کوي، هغه خپل مکمل ټول پروګرامونه او سافټویرونه رجسټر دي، بیا هماغه رجسټر دی دغه کوي کاروي. صحیح ده. نو هغه وخت کې موږ ته WDS هېڅ فایده نه لري. صحیح ده. ښه سیو یې کوي او بیک اپ د سره شروع شي. تر دې ځای پورې ستاسې د بیک اپ د اخیستلو موضوع زه به کینسل کړم. دلته به ټرن آن سکیجول ته راسو چې سکیجول کې څه خبرې دي. سکیجول چې دی ټرن آن کوي نو زموږ د کمپیوټر بیک اپس هغه وخت چې موږ ورته ټاکلی سیټینګ مو ورته کړی په اتومات ډول په خپله څه کېږي؟ بیک اپ شروع کېږي. او که غواړې چې ټرن آف کړې بیک اپس نو دلته به دا کلیک کې دا لینک مخکې نه و که سپیکري. صحیح شوه. اوس هم ورک شو بېرته. نو ټرن آن بیک اپ ورته وټاکئ. دا د بیک اپ د اخیستلو طریقه وه. دا د
کله چې مو بیک اپ واخیستی صحیح شوه بیا بیرته څه وکئ ریسټور هم کوئ دا اوس یې ونه لیدل چې ما درته دا فلش دی درېیم ډول کتاب ونه لیدل ریموویبل ډرایو چې ریموویبل نه هغه فلش ته ویل کېږي صحیح شوه نه 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 جی بي نه جی بي بیا که چېرې دا فلش 1 جی بي او ستا د وینډوز بیک اپ 10 جی بي یا 0 جی بي بیا درته وارنینګ درکوي چې نه کېږي په دې کې موږ نس کولی لکه ته چې وینډوز انسټالیشن په وخت کې یو ډرایو وټاکه چې هغه نسبت د هغه وینډوز د انسټالیشن څخه لږ وي نو تا ته وایي چې په دې کې ته انسټالیشن نشې کولی دا ډرایو څه دی کم دی صحیح ده ښه دا مو د بیک اپ موضوع وه بیک اپ هغه وخت کې ښه نور هم پیدا راسي چې عملي کار ورباندې وکړئ منیج سپیس د دغه ډرایو کې چې موږ ورته ټاکو هغه منیج کوو مثلا دا سپیس څنګه کوي کلیک کوه ورباندې لینک ته ورسه ورته څه درته ویل دي ډیټ فایل بیک اپس ډیټا فایل بیک اپ بخښه څومره دی دومره سیسټم ایمیج څومره دی 88 اذر فایلز څومره دي 100 جی بي فری سپیس څومره دی نه ټوټل دومره د چا په اړه معلومات دي د ډرایو په اړه معلومات دي ډیټا فایل بیک اپس ویو بیک اپ فایل چې وګوره بیک اپ چې مخکې اخیستل شوی هماغه سیسټم ایمیج څه وکړه چینج یا تغیرات پکې راولي چینج یا تغیرات موږ کوم ځای کې ته راولي موږ خو بیک اپ دوه خبرې ویلې وې یو چې هغه موږ وینډوز یې په خپل انتخاب کې او بل چې موږ مینوال دی نو دلته هم ته مینوال انتخاب بیا لري چې خپل وکړي صحیح ده دا دي دا او که غواړې چې دا ریفریش کړې نو کلیک وکړه دا معلومات بیرته تر ریفریش دي ښه بیک اپ ریسټور یا دا پاڼه چې موږ ته سره خلاصیږي په دې کې پای ته نه رسېږي سمه ده خو زموږ تاسې موضوع څه ده تر همدغه ځایه ده دا د یوې ورځې نه که صحیح وایه نو په هفته هم نشي ویلی وینډوز که سمه وایه نو ډېر وخت غواړي ځکه کنټرول پینل ته راسئ بیا نو وایه یو کنټرول پینل نه بیا راسئ سرویسز ته هلته بیا یو وایه مطلب ما درته وویله چې نسو کولی چې ټول موږ کور کو یا ووایو هېڅوک هم نشي کولی څومره وایو چې زما ضرورت دی صحیح دا مو څه بیک اپ او ریسټور